و یو سړي به مونځ نه کولو مونځونه به بیخي نه کول مونځونو سره یې علاقه نه وه نو ښځې به ورته ډېرې زارۍ کولې چې خاونده مونځونه کوه مونځ کې ثواب دی برکتونه دي پکې الله تعالی به دې په عمر کې برکت واچوي خاوند یې خبره نه منله خو یو ورځ د خپل خاوند یې رضا کو ورته ویل که دې مونځ وکړو او مونځ ته لاړې نو زه به تا ته تر ټولو خوندور څیز پوخ کوم چې ډېره زیاته مزه به درکړي بس دا خاوند یې رضا کو او لاړو بیرون د جومات په طرف ووتو کله چې د کور نه ووتلو نو ګوري په کور کې یو سوری دی په دې سوري کې په یو سترګه باندې خپل کور ته دننه راګوري چې زما دا ښځه څه شی پخوي ماته نو دا ښځه یې لاړه یو 2 دانې د چرګو هګۍ راواغېستلې او دا یې ورته ویښولې جوش یې کړلې دا یې ورته کله جوش کړې یو طرف ته یې کېښودلې نو ده مونځ ونه کړو بېرته رادننه شو لږ ساعت پس راغی کور ته کېناستېدلو نو ښځه یې ډېره زیاته خوشحاله شوه زه چې دا خو یې اولنی مونځ و او مونځ به یې کړی نو خاوند ته وایي چې مونځ دې وکړو او مونځ مې وکړو نو دغه خاوند ته وایي چې زه به تا ته تر څو پورې د خوراک هغه څیز نه راخلم تر څو پورې راته خپله ویلي نه چې ما څه شی پخ کړي دي هغه ورته یې راوایخله ورږې کسې کوي چې تا څه پخ کړي دي یا نه دي پخ کړي وایي نه حل به راته وایي چې ما څه شی پخ کړي دي نو دا خاوند یې مجبوره کړ ورته چې نور به دې څه پخ کړي او 2 هګۍ به درته جوش کړي نور څه خو به مې بس دا ښځه ډېره زیاته خوښه او الله تعالی خو تا ته په یو مونځ باندې سم کرامتونه درکړه ته سم بزرګي که نه دا حل دې تا ته څنګه معلوم شو دا معلومیږي دا الله تعالی تا ته بزرګي درکړې ده ځکه ما خو د رښتیا 2 هګۍ جوش کړي دي بس دا ښځې خو چې دی که نه په دې معمولي خبرو باندې ډېر زر دوکه کېږي بس دا ښځې ته داسې فکر معلوم شو چې ما خاوند چې دی که نه دا بزرګ دی خو یو ته حل وایي همسایه ته وایي هغه بل ته وایي بل ته وایي هغه دغه ښځو خبره ده وایي خورې تا ته یم چاته به یې نه وایي خو ټول کلی په ده باندې خبر کړو چې زما خاوند خو چې دا خو بزرګ دی به دا خاوند یې ډېر زیات ورته غوسه و چې تا خدای تباه کړه یو مونځ مو کړی تا ما ته د بزرګۍ تاج را په سر کړو زه خو بزرګ نه یم وایي نه پرېږده خاوند ته بزرګ یې تا هګۍ معلومې کړې ما 2 هګۍ جوش کړې وې و دا خاوند چې یې په دې جنجال یې واړولو داسې وشو یو څو ورځې بعد په دې کلي کې غلا وشوله نو دوی خو په ټول کلي کې خلکو ته معلوم شو چې دا بزرګ دی الله تعالی بزرګي ورکړې ده او بعضې د پټو شیانو معلومات دته کېږي نو بس داسې کار وشو چې دا کله چې غلا وشوله یو څوک نفره د غلا د کور والا ورته راغله ورته ویې ویل چې زموږ د کور نه غلا شوې ده د غله راته معلوم که نو غلو ته معلومات شوی چې دا بزرګ دی او د پټ پټې خبرې دته الله تعالی په زړه کې اچوي ورته معلومېږي داسې نه چې مونږه د خلکو ته کور والا ته وښیي نو مړه به مو نه کړي نو د بزرګ د غلو کور والا ته چا نه چې غلا شوي ورته وویل چې داسې کار وکړئ زه به تاسو ته سبا ته ویلم بیا سبا ته راشئ نو د ښځې ته دا خاوند راغی چې تا خدای تباه کوی ولې وایي بزرګ نه یم اوس دا غله ورته څنګه معلوم کړمه وایي زه الله به خیر پېښ کړي ویده شه خاونده د کمې بلا تر منځ چې شپه وي که نه د هغې نه به نه وېرېږي خو چې کله ماخوستن ویده کېږي هغه غلو چې غلا کړې وه هغې یې راغله ماخوستن دروازه یې ټک ټک کړله ورته ویل چې څوک یې چې راووته ورته دغه بزرګ صاحب وایي مونږ غله یو دا غلا مونږ کړې ده خو خدای ته وګوره چې ورته ومونخېده چې څومره سامان پټ کړی دا ورکه خو مونږ ورته ونښې رسوا مونه کړې چې سینې یا مو قتل کړي یا مو لاسونه رانه پرې کړي بس دا کار وکړه وایي ښځه بېغمه شي بیا غلا ونه کوي بس سړی ډېر زیات خوشحاله شو چې زه کار وشو چې کله یې سامان هر څه ټول برابر راوړل کېښودلو ورته نو سبا ته یې خلک راوستل چې راشئ دا وخت ستاسو ټوله سامان چې پرون کوم غلا شوی او غله خپله راغلي وو معلومول ته نور ضرورت نشته بس معافي کوي د الله د رضا دپاره خلک انتهایي زیات خوشحاله شو چې دا څومره لوی بزرګ دی غلا شوې ده او د خدای خبر د کوم ځای نه غله ده را معلوم کړل نو بس چې خلکو پې نورم عقیده پخه شوله بس چې یو څو ورځې تېرېدلې د کلي خلک ورته راټول شول چې مولوي صاحب داسې کار وکړه بزرګ صاحب راځه زموږ د جومات کې به امام شي امام نشته ته پکې امام شي دلته موږ ته جمع راکړې دا ورته ډېر عذر زاری وکړي چې نه زه یې نه ورکوم خو د خلکو بس مجبور وکړو چې نه ته موږ ته جمع راکړې بس کله چې جمع ته مخکې کړو دته خو مونځ نه ورځي دی خو بېلمازه انسان و صرف هغه یو مونځ هم نه و کړی خو هسې بس توکلي هسې بیرون راوتلی و په عصري کې کتلي وو ښځې مشهور کړو خلکو راوستلو جومات کې جمع ته مخکې کړو کله چې جمع ته مخکې کړو نو دی دا یو پنسه داسې جګه کړي اخوا وګوري چې څوک خو به یې نه بیا داسې جګه کړي اوس د منډې ځای ځان ته ګوري چې زه منډه کوم وتښتم دا مونځ خو ماته نه راځي نه مې الحمدلله زه د په عمر کې مونځ نه دی کړی بس هسې خلکو مشهور کړی یم خو چې څنګه اقامت خلاص شو نو د منډه کړل چې څنګه منډه کړل بیرون ووتلو چې حویلۍ ته رسېږي ټول خلکو مو ورپسې منډه کړله چې مولوي صاحب تښتې خو مونږ به اول وتښتو څنګه بیرون تښتېدل غرب شو چې جومات راوغورځېدلو خلکو چې دې ته بزرګ وایي چې دا ورته الله تعالی په زړه کې ویل چې تخته جومات را پرېوځي چې څنګه دی وتښتېدلو نو ټول جومات بیا را پرېوتل خلکو چې دغه ته بزرګ وایي چې کله کور ته راغی نو ښځه ورته چې ولې کتل دی مونځ برکت
یو مونځ دی وکړه الله تعالی څومره کرامت درکړو څومره عزتونه یې درکړو نو دی په زړه کې ورته وایي چې دا د یو مونځ برکت نه و دا چې په کور کې هغه کومه سوړه ده که نه دا د ټول د هغې سوړې برکت په هغه سوړه کې مې درته کتلي وو دا بعضې خلک موږ ته استادان وایي بزرګان نه وي خو بس هسې دا د بزرګۍ جامه یې ځان ته اچولې او خلک دوکه کوي او را دوکه کوي